السلام علیکم. ویډیو در سره وګورئ ډېر خوند به درکړي ښه او مخکې ضرور شیر کړئ. دا چې ولې دا غاښ داسې نیولی دی؟ یاره په دې غاښ مې ډېر څښا درد دی او سکوټ مې ورته مازغه کار پرېښی دی. زه یم چې ډاکټر ته لاړ شم او ورته ووایم چې هلکه دا غاښ پرېږده او بقایا ټول وباسه. دا ولې دا جي نو دا غاښ باندې درد دی نو بیا دا ولې پرېږدی؟ پرېږده چې یوازې لکه د سپي ولاړي. هلکه څنګه چل دی؟ کاپی ماپی سټډي مډي ته خو پوره میوټن یې ښه. دا جي میوټن نه دی نیوټن دی دا نیوټن. نیوټن دی هلکه سمه خوله غځوه. ته به اوس ما ټیک کې ته څوک چې دا خبره کې دا د ګپ خبرې خو نه دي که نه. بچه یو نصیحت دله کومه ما خو په خپل ټایم کې لکه سبق نه دی ویلی. موږ به تشغوبل لکه سکول نه تلو نیم ټکی سبق نه راځي راله. خو دا ده چې لکه بیا موږ سپورټس کې پوره نوم لکه جوړ کړی دی ځان له. په پوره ملک کې زه په ریسینګ کې سیکنډ راغلی وم. دا جي په پوره منډه کې ته سیکنډ پوزیشن راغلی وي. سیکنډ او ټوټل کسان څو دا جي په ریس کې؟ موږ ریس کې صرف 2 کسان دي. ته څه کې سبق مو کوې که څنګه؟ ته راږه نه وورم که نه. دا جي مال راځي بس تاله خو هره پیره درځي. زه تا چیک کوم ستا نالج چیک کوم چې لکه ته څومره نرې. ښه پهلنی سوال به نسې تپوس وکړو ګپ شپ دپاره چې لکه ته څومره تکړه یې. دلته لیکلي دي چې فنکشن آف ایر لکه د غوږونو څه کار دی؟ غوږونو کې مونږ دا جي مونږ ماسک اچوو. که غوږونه نه وي بیا به مونږ او شیټ څه کې ته غوږونو ته ولې په غوږونو باندې ګانې نه اورې څه؟ دا جي هغه مونږ په سپیکرو باندې اورو. واه یا الله صبر راکړې که نه. سبق نه وی که نه ټیویشن درله نیسم بل کار راسره نه کوم. ټیویشن ته دې لېږم ښه پهله کوېشن ته نه درځي. غوږونه د ماس دپاره نه چشمو دپاره دا نه درځي تاله اوس. نو ښه ته ما ته دا ووایه چې په پاکستان کې څو صوبې دي؟ دا جي 15 صوبې دي. ای د دله خره نومونه یې راته ووایه شابه. جنوري فروری مارچ اپریل سنډې. واه 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 خلک دا نه درځي. ظالم بچیا سنډې خو د صوبې نوم نه دی دا خو د میاشت نوم دی. اخري میاشت ته سنډې وایي خلک. تاله دا نه درځي یار دا نه درځي دله. ته به نور هم لا غټېږې. ټیویشن درله نیسم بل کار سره نه کوم. ټیویشن درله نیسم بس. ښه شابه 1 2 3 ووایه. 1 2 3 ګوډ نور وایه. نور خیریت دی دا جي ته وایه. دا اوس ما له ګپو شپو نه راغلی دی. ګپو شپو نه راغلی. څه درسره وکړمه؟ تمانچه راوړئ چې ځان ورته ولم دلته. مه ژاړه بس کا لکه اوس په دې هغه بې ته پته ولګي موږ به پیاسې توت ته کې بس نور دې نه وم بس. بیخي د راله ماغو کې ټنشن پیدا کړو لکه اوس ته څه ویلی هم نه شم. ولې چې موږ خپل ځان ته خطر وي نو چې خپل ځان ته خطر وي بیا خو لکه موږ تاسو باندې لاس نه شو چتولی. دا اخري کوېشن دی چې دا دې ټیک کو خو ښه او که ټیک دې نه که بیا به لکه ته ما نه ګیله نه کوې. ته پوهېږې که نه څه یم؟ ته ما ته دا ووایه چې پېښور نه مردان ته ځې 80 کیلومتر لاره ده. نو مردان نه پېښور ته څومره لاره ده؟ پېښور نه مردان ته 80 کیلومتر لاره ده. مردان نه پېښور ته
شاباش داجی ډیر زیات ګران دی تاسې آسان غوندې تپوس کوه. ګوره خبرې ته غوږ کښېږده مطلب دا دی چې ته اوس دې کمرې نه بلې کمرې ته ځې 10 قدمه لګي نو واپس چې دی هغې کمرې نه دې ته راځي څو قدمه به لګي 10 قدمه. ای شابسې نو چې پېښور نه مردان ته ځې نو 80 کیلومتر لګي نو مردان نه پېښور ته څومره لګي پېښور نه مردان ته 80 کیلومتر او مردان نه پېښور ته پېښور پورې والله داجی ډیر زیات ګران دی که نه. څه چل در سره وکړمه یا الله صبر راکړه خدایه د داسې دله اولاد نه ما سره چېرته خر ښه و چې د غره نه م پې لرګي راوړی دا خو صفر هم نه دی که نه ګوره بچی لږ سوچ کوه فکر باندې کار کوه ګوره زه تا ته ویم دلته نه ته بازار ته لاړې 1 کیلومتر لاره وه نو بازار نه چې ته کور ته راشې څومره لاره به 1 کیلومتر به وي که نه داجی. ای شابسې په پیر دې رحمت شه نو اوس چې پېښور نه مردان ته ځې 80 کیلومتر لاره ده نو مردان نه پېښور ته څومره لاره ده جي نه راځي داجی ډیر زیات ګران